د نصیحت څخه ډکه کیسه. عزتمنو، تاسې دغه کیسه ښه په غور سره واورئ چې دا در معلومه سي چې د پریشانۍ په وخت کې کم عمل کول پکار دي او تقوا سړي ته کومه ګټه رسوي. په مکه مکرمه کې یو غریب او بیچاره سړي ژوند کاوه چې الله جل جلاله ورته یو صالح ښځه په نصیب کړې وه. یو ورځ ښځې خپل خاوند ته احوال ورکړي چې موږ د خوراک لپاره څه نه لرو او نه څه ستا چې واغوندو. سړی بازار ته ولاړی او د کار پلټنه یې وکړله، خو هیڅ کار یې پیدا نه کړو. ستړی سو، د بیت الله شریفې طرف ته ولاړی او 2 رکعاته لمونځ یې ادا کړو. د الله جل جلاله دربار ته یې لاسونه پورته کړله او دعا یې وکړله چې مشکلات او ستونزې حل سي. کله چې له دعا نه فارغه سو، د حرم ساحې ته ووتو. هلته یو تیلي کڅوڼه پیدا کړله چې خلاص یې کله 1000 دیناره پکښې و. سړی ډېر خوشحاله سو او ژر کور ته ولاړی او د تیلي کیسه یې خپلې مېرمنې ته وکړله، مګر ښځې هغه مال رد کړي او ورته وویله دا مال خو حرام دی، باید خپل مالک ته ور وسپارل سي، ځکه دا تا پیدا کړی دی، معلوم نه دی چې د چا دی. دا خو موږ ته جایز نه دی چې استعمال یې کړو، خپل مالک چې کوم د دې مال دی هغه ته ور وسپارل سي. نو دغه سړي هغه کڅوڼه تیلي راواستله، د حرم شریف حدودو ته راغلی. کله چې بیرته د حرم ساحې ته ولاړی، هلته یو سړی ولیدی چې هغه غږ کاوی، اواز یې کاوی چې زما سه یو تیلي ورکه ده، یو کڅوړه ورکه ده چې په هغه کې 1000 دیناره دي، چا خو به پیدا کړي نه وي. هغه فقیر سړی ډېر زیات خوشحاله سو، وویله چې ما پیدا کړي دي، وایخله کڅوړه یې ورکړه چې دا ما د حرم په ساحه کې پیدا کړي. تاسې غور وکړئ چې بیا څه وسوله. هغه اواز کوونکي لږ ځنډ وروسته وکتل او بیا دغه بیچاره غریب سړي ته وویله چې واخله دا کڅوړه ستا سوله، دا 9,000 دیناره نور هم در واخله. 1000 خو په هغه کې وله، دا 9,000 دیناره نور هم در واخله. فقیر ډېر حیران سو. هغه اواز کوونکي وویله چې د شام یو اوسېدونکي 10,000 دیناره ما ته راکړله او راته وویله چې 1000 دیناره د حرم په ساحه کې وغورځوه، که چا بیرته راوړله نو ټول مال ورته ورکړه، ځکه چې دا هغه سړی امینه دی. نو هغه ښځه صالح ښځه وله، هغې خپل خاوند ته وویله چې دا مال خپل مالک ته واپس ورورسوه. نو چې کله مال هغه مالک ته راوړی، امانتداري یې وکړله، نو د 0 پر ځای 10,000 پیدا کړي، ځکه خو الله جل جلاله فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. څوک تقوا اختیار کړي، پرهیزګاري وکړي، الله جل جلاله هغه ته لارې خلاصوي او د داسې ځای څخه به روزي ورکړي چې وهم ګمان به هم دی. نو نن چې موږ خپله معاشره پریشانه وینو، په مال کې پریشانه، په پراخي کې هغه نسمن دي، دا ټوله وجه دا ده چې زموږ د تقوا پله ډېره کمزورې ده، زموږ د امانتدارۍ پله ډېره کمزورې ده او د الله جل جلاله و طرف ته پام اړول بیخي ختم سوي دي. ځکه چې پر هر چا پریشاني راسي، پکار دا ده چې د الله و طرف ته متوجه سي، د الله د در و طرف ته ورمنډه کړي. ځکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، چې تاسې زما نه مدد وغواړئ په صبر او په لمانځه سره. نو که چاته داسې پریشاني مخه وي،
نو هغه ته پکار ده چې اودس وکړي، جماعت ته لاړ شي، 2 رکعته نفل صلات حاجت وکړي او د الله څخه خپل حاجت وغواړي، ځکه الله جل جلاله حاجت روا مشکل کشا دی. هغه د غریبانو حاجت پر کوي، د کم مشکلاتو کې اخته وي د هغه مشکل لرې کوي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي رښتینی قصې.